د افغانستان په خوست ولایت کې ښځو د ځان لپاره بیل بازار جوړ کړی دی چې پکې ښځې دکاندارانې دي او یوازې هم ښځې ورته د سودا اخیستو لپاره ورځي. په افغانستان کې د طالبانو په واک تر قبضې وروسته په ښځو ګڼ بندیزونه لګول شوي وو چې پکې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر سرکاري ادارو کې کار نه کول او بغیر له محرمه سفر نه کول هم شامل دي. افغان میرمنې وایي چې په خوست کې د دې بازار له لارې هغوی اوس خپل ضرورتونه پوره کولی شي. ښځو پرمختګ په خاطر د تجارت په خاطر مو خپله دې ته غږ کړه. په شته تعلیم کې مو دوکاندارۍ ته مخه کړه. وظیفې مې کړې دي، وظیفې نه چې تېره شومه دوکاندارۍ ته مې په دې مخه کړه چې نن سبا وظیفې ته دومره زمینه مساعدېږي نه، بس ښځې دغه دي چې چا تعلیم کړی په کور نستي. د طالبانو په واک کې تر راتللو او له افغانستان سره د ځینو ادارو د مرستو بندېدو وروسته د دې هېواد اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. افغان میرمنې وایي چې پخوا به دوی ته په بېلابېلو ادارو، دفترونو او سالونونو کې د کار کولو اجازه وه او دوی به د خپلې کورنۍ مالي مرستې کولی شوې، خو اوس د کار نه کولو له وجې ورته ډېره ګرانه شوې ده. په دې بازار کې کارکوونکې ښځې وایي چې دغلته د کار کولو له لارې د کورنۍ او مالي مرستې کوي. چې مو مارکیټ په مخه روان دی، خو ښکلی سوداوانې مو کېږي، حق حلال رزق ګټو، مو خوشحال یو. زنانهو په نوم جوړ دی، باید څه موږ ته ټولې زنانه راشي، بازار نه منې شي، دلته رسي. سړي ورکې شته نه، ټولې زنانه دي. نه یوازې دا چې د طالبانو لخوا په ښځو د بندیزونو لګولو په نړیواله کچه غندنه شوې، بلکې د دې حالاتو له وجې افغانستان په داسې وخت کې نور هم یوازې پاتې شو چې اقتصادي صورتحال یې ډېر خراب دی.